السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. عرفان الله یم، ستاسو ورور ستاسو ملګری. نن یو ځل بیا د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. امید لرم چې تاسو به خوښه شي. د ویډیو شروع کېدو نه به اول خو به زه ستاسو ته دا ووایم، که ستاسو چیرې اوسه پورې زموږ د بیوټیفول اورکزۍ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو پلیز خپل په یوټیوب چینل کې ستاسو سرچ کې بیوټیفول اورکزۍ، تاسو ته به زموږ د یوټیوب چینل راشي. ستاسو به سمپلی په دې تصویر باندې کلیک وکړئ او په دې سبسکرایب باندې به کلیک وکړئ او په تاسو ته به ګنټۍ نشان راشي، په دې باندې به هم کلیک وکړئ چې ټولو نه مخکې زموږ ویډیو تاسو ته رسي. نو ډېر نه خرابوم، زموږ خپلې ویډیو د طرفه د ټولو نه اول به ستاسو په خپل موبایل کې پلی سټور اوپن کړئ او باره په سرچ کې به تاسو ولیکئ پیکس آرټ. تاسو ته په اول نمبر باندې پیک آرټ راشي، تاسو به سمپلی سرچ کې او دا په خپل موبایل کې انسټال کې. ما سره الریډي انسټال دی. پیک آرټ سره به تاسو یو بل اپ هم ډاونلوډ کړئ چې هغه نامه دی ایر برش. تاسو سمپلی باره په سرچ کې ایر برش ولیکئ، نو تاسو ته به دغه شانتي انټرفیس راشي او دا به هم تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. دې سره تاسو سموت کولی چې دا تاسو کله انسټال کړئ به سمپلی تاسو په ایر برش باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو ته لیبرري چې کوم لیکلی دی په ده باندې به کلیک وکړئ او خپل تصویر چې کوم تاسو انتخاب کوئ یو انتخاب کړئ او سمپلی په هغه باندې کلیک وکړئ. دا به دلته ته راشي او دلته کې چې تاسو ګورئ سموت لیکلی دی، نو تاسو به سمپلی په دې سموت باندې کلیک وکړئ او په دې سایز باندې به تاسو کلیک وکړئ. سایز به ورته لږ کم کړئ او تاسو فرست نمبر چې کوم سموت دی بیا هغه باندې کلیک وکړئ چې تاسو د مخ نه سیوا کومه بډي شو ده، نو دلته کې به تاسو سمپلی په ده باندې داسې وکړئ چې دا سموت شي. بیا به تاسو دویم نمبر سموت باندې وکړئ او ځان ته به تصویر زوم کړئ چې د کوم مخ مو ده، د باندې به دویم نمبر چې کوم سموت دی مخ باندې به تاسو همدغه سموت وکړئ. او پیل نمبر سموت چې کوم دی هغه ډېر کم سموت دی، نو هغه به تاسو د مخ باندې نه کوئ، هغه سره بیا تاسو مخ نشي صحیح کېدلی. او دې کې به تاسو دا خیال هم کوئ چې تاسو په کوم ځای باندې ګیره وي داړي، نو هغه ځای باندې به تاسو سموت نه کوئ، ولې چې تاسو به داړي به بیا دا خرابوي، مطلب ډېر سموت چې که نه بیا به بدلاږي. نو تاسو دا په تاسو باندې ډیپینډ دی چې څنګه یې تاسو هم کوئ، نو هغه شانتې یې کولی شئ. سمپلی چې کله تاسو دا مکمل کړو نو تاسو به بیا دلته کې په دغه باندې کلیک وکړئ په اوکې باندې او پاسه ډاونلوډ نشان کوم دی په ده باندې به هم کلیک وکړئ چې تاسو ته تصویر چې کوم دی هغه به ګیلري ته لاړ شي. تاسو به سمپلی بیا دنه واپس بیرته لاړ شئ او تاسو به خپل پیک آرټ اوپن کړئ. تاسو چې پیک آرټ اوپن کړو په د پلس نشان کوم دی په ده باندې به هم تاسو کلیک وکړئ او بیا به په ایډیټ باندې کلیک وکړئ. تاسو به ډایرکټ دلته نه لاړ شئ خپلې ګیلري ته. دلته به تاسو لږ انتظار کوئ، دا به لوډینګ کوي، نو دلته به لږ انتظار کوي. تاسو اوس ډایرکټ تاسو ولا ګیلري راشي او دلته کې ګورئ فرست نمبر باندې چې کوم دی مونږ سموت کړی و همدغه دی، نو دا به سمپلی په دې باندې کلیک وکړئ. دا به پیک آرټ ته راشي او دلته پیک آرټ کې به تاسو ټولو نه اول به ټولز باندې کلیک وکړئ چې ټولز کوم لیکلي دي په دې باندې به کلیک وکړئ او ایجسټ باندې به کلیک وکړئ. چې تاسو ایجسټ باندې کلیک وکړئ تاسو ته فرست نمبر چې کوم دی هغه به تاسو لږ معمولي غوندې مخکې کې مطلب 2 3 4 ته کې چې تاسو د مخ رنګ لږ ورته لږ تور ښکاري، نو تاسو مخ رنګ به لږ سیح شي، بیا سپین به شي. او په دویم نمبر چې کوم دی دا به هم تاسو لږ مخ ته کې او په دریم نمبر چې کوم دی سچوریشن دا به تاسو لږ ښکته کړئ، ځکه چې تاسو ته ډېر مخ ته بوځئ نو تاسو به مخ رنګ چې کوم دی هغه به لږ سور شي، او که بیا یې ډېر ښکته بوځي نو دا به بلکل ساده شي. او تاسو ته پکار دی دا معمولي شانې 10 یا 11 ته داسې ښکته کړئ چې تاسو مخ رنګ لږ معمولي غوندې سپین شي، او بیا به هغه نه مخکې چې کوم دی هغه به هم لږ کم کړئ او په دې نمبر باندې چې کوم دی دا به هم لږ کم کړئ او بیا به سمپلی تاسو پر اوکې باندې کلیک په برش باندې کلیک وکړئ او سایز به درته لږ کم کړئ او تاسو به اوس چې کوم مخ دی په هغه باندې به تاسو ته رنګ بیا ورکړئ چې تاسو مخ رنګ صحیح شي لږ.
نو زه د اوس لږ زر زر به کوم چې تاسو ټیم ضایع نه شي. نو دا اوس مونږ وکړل او دنه به تاسو په افیکټ باندې کلیک وکړئ او په افیکټ کې به تاسو ښکته په کلر باندې کلیک کړئ او دلته به راشي. دلته دریم نمبر باندې کوم دی سچوریشن باندې به تاسو ډبل کلیک وکړئ نو دا به په 70 باندې وي. 70 نه که تاسو لږ غواړئ چې دا بیکګراوند کوم رنګ کلر دی دا لږ نور هم داسې صحیح شي نو تاسو لږ مخته لاړ شئ او بیا سیمپلی په برش باندې کلیک وکړئ سیس لږ کم کړئ او چې تاسو کوم باډي دا جسم دا په د باندې به تاسو دا برش ووهئ چې تاسو کوم دا سور دغه ښکاري نو دا به ختم شي دلته نه. دا زه لږ زر زر کوم ستاسو ټیم به چت کوم او تاسو به صحیح طریقې سره کوئ چې تاسو تصویر صحیح راشي. سمپلی تاسو بیا په اوکې باندې کلیک وکړئ باره او تاسو به بیا په افیکټ باندې دوباره بیا کلیک وکړئ او دلته تاسو ته نشان درکوي چې کوم یو تصویر هم تا خوښ وي نو هغه باندې تاسو سلیکټ کولی شئ. خو حالانکې دلته کې ما څه تصویر داسې خوښ نه دی نو که تاسو پسند وي تاسو یې په دې باندې هم کلیک کولی شئ او تاسو به دلته اخري ته راشئ. دلته کې HDR لیکلی دی او په HDR دی او HDR2 دی خو دلته کې تاسو په HDR2 باندې نه کلیک کوئ. دلته کې چې کوم HDR دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او باره په برش باندې به کلیک وکړئ. دلته کې به دا لږ کم کوئ او بیا په برش باندې کلیک وکړئ سایز به ورته لږ کم کوئ. سایز چې کله تاسو کم کړئ دا به سمپلی تاسو صرف چې کوم جیکټ وي مطلب تاسو کومې کپړې نو په هغه باندې به تاسو دا وکړئ چې د سره تاسو کپړې داسې ښکاري چې بالکل اوریجنل تصویر دی مطلب ایډیټ کړی نه دی. تاسو دا وکړو بیا په اوکې باندې کلیک وکړئ او تاسو به د دې تصویر سیو کېدنو لپاره به ډراو ته راشئ. ډراو کې به د درو لکیرو باندې کلیک وکړئ او په سیو باندې به کلیک وکړئ دا به تاسو ګیرې کې سیو شي. په نننۍ ویډیو کې خو ما تاسو ته صرف سمپل غوندې ایډیټینګ وښیلو ځکه چې تاسې موږ سره ډېر هلکان وي چې هغو ته ایډیټینګ بهي نه وي زده. که تاسو غواړئ چې موږ پروفیشنل ایډیټینګ زده کړو نو تاسو د پروفیشنل ایډیټینګ زده کېدو دپاره زموږ د بیوټیفول اورکزی یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او هلته موږ ته په یو ویډیو باندې کمنټ وکړئ. که چیرې 100 کمنټونه موږ ته پوره شول انشاءالله نن نه به ستاسو ته زه د پروفیشنل ایډیټینګ په باره کې ستاسو ته زه کورس شروع کوم. انشاءالله تاسو به پوره ایډیټینګ هلته کې زده شي. د مکمل ایډیټینګ زده کېدو لپاره زموږ ته د ستاسو د سپورټ ضرورت دی. که ستاسو چیرې مکمل ایډیټینګ زده کېدل غواړئ نو تاسو په خپل یوټیوب کې سرچ کړئ بیوټیفول اورکزی. تاسو ته به زموږ د یوټیوب چینل راشي. تاسو به سمپلی په دې سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او په دې ګنټې نشان باندې به هم کلیک وکړئ چې ټولو نه مخکې زموږ ویډیو تاسو ته رسي. او په اول نمبر ویډیو چې کومه دی تاسو په هغه باندې موږ ته کمنټ وکړئ. که چیرې 100 کمنټونه موږ ته داسې راغلو چې موږ مکمل ایډیټینګ زده کوو نو تاسو ته به انشاءالله زه د مکمل ویډیو ایډیټینګ زده کېدو کورس سټارټ کوم. انشاءالله تاسو به په ډېرو لږو ورځو کې تاسو به مکمل ایډیټینګ زده کړئ پروفیشنل ایډیټینګ. د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پورې خپل ورور الله ته اجازت وکړي په لویه الله مو سپارم د الله په امان.